ځان له نورو سره مه مقایسه کوئ. ځان مو له پرون ورځ سره مقایسه کړئ، نه د نورو له نن سره. له 5 دقیقو مو زیات وخت نه نیسم، فقط 5 دقیقې. شاید دا 2 دقیقې مو فکر ته د تل دپاره تغییر ورکړي. کله ناکله مو د شپې په چوپتیا کې خپل تلیفون مخ ته نیولی وي او د نورو د ژوند کولو حالت ګورئ. یو تریخ حس مو خواته راځي، یو څه مو زړه کې ګرځي را ګرځي. له ځان سره وایاست ولې زه لکه هغوی داسې نه یم؟ ولې تر اوسه خپلو موخو ته نه یم رسېدلی؟ ولې تر اوسه د وروسته پاتې کېدو حس را سره ده؟ او پرته له دې چې پوه شي یوې لوبې ته وردانګئ چې په آخر کې فقط ستړیا ده. د مقایسې کولو لوبه. مقایسه لکه یو آرام زهر داسې دی. آرام مو ذهن ته داخليږي او کم پیل کوي ستا د خوښیو په خوړلو باندې. دومره چې حتی یو ورځ له خوبه راپاڅېږي، هغه څه چې لرئ له هغه نه خوند نشي اخیستلی. نه دا چې تاسو څه کم لرئ، بلکې تاسو زده کړي چې د نورو شیانو ګورئ. اما یوه لحظه صبر وکړه، ځان ته مو وګورئ. په هغه لار چې راغلي یاست او هغه سختي وي مو چې شاته پرېښي، هغه شپې چې سهار به په ژړا راویښ وي، اما په خوښۍ به ویده کېدئ، ځکه تسلیم شوي نه یاست. ته له هغه ځایه راغلی چې ډیرو یې حتی تصور هم نشوی کولی. نو بیا ولې ته ځان له هغه چا سره مقایسه کوي چې لاره یې، اهداف یې، دردونه یې، خوښي یې، حتی خوبونه یې له تاسو سره فرق لري؟ مقایسه کول تاسو له خپله ځانه بیلوي او سبب د دې کېږي چې تاسو خپل ځان هیر کړئ او اهداف مو ورک کړئ او د ژوند اندازه مو د نورو په متر باندې اندازه کړئ. په داسې حال کې چې تاسو له یوازیني چا سره رقابت وکړئ، هغه ستاسو پرون ده. ته فقط د نورو ظاهري ژوند ویني، نه د هغوی حقیقت. خنداګانې ویني، نه د هغو شاته اوښکي. بریالیتوبونه یې ګوري، نه د هغه شاته ناکامي وي. څوک چې ستا په لاره نه وي تللي، څنګه کېدی شي چې مقایسه شي؟ ستا ژوند د هیچا له ژوند سره د قیاس قابل نه ده، ځکه د هر چا مسیر او لاره خاصه وي. دردونه یې فرق لري، حتی د خوشبختي معنا هر چاته بیله معنا لري. هغه څه چې تاسو لرئ شاید د بل چا لپاره یوه هیله وي، شاید ستا ساده مسکا نورو ته د ژوند یوه هیله وي. اوس اجازه راکړه چې بعضې شیان په ګډه سره مرور کړو. څو ساده لارې د دې لپاره چې د مقایسې له چرخې نه ځان وژغورو او بیا آرامښت احساس کړو. له هر څه لومړی، هر کله چې مو احساس وکړ چې ځان له نورو سره مقایسه کوئ، فقط یو ژوره ساه واخله او ځان ته مو ورپه یاد کړه چې هر څوک خپل وخت لري. ته شاید وروسته ورسیږي، اما مسیر مو خپل عمق او معنا لري. دوهمه خبره دا ده چې تمرکز مو له هغو شیانو لرې کړئ چې نه یې لرئ او پر ځای پر هغو څیزونو تمرکز وکړئ چې لرئ یې. هره شپه مخکې له خوبه 3 شیان یاد ته راوړئ چې تاسو یې شکرګزاره یاست. هغه ناکامي وي چې تاسو فکر کاوه ستاسو د کار پای ده، مګر هغه ستاسو بیا پیلو. هغه خلک چې تاسو یې پرېښودئ تر څو خپل ځان په خپله پیدا کړئ. هغه دردونه چې تاسو ته د عمق او قوت سبب شو. هغه ویري چې زده مو کړل ورسره مخامخ شئ. او دریم دا، کوم څه چې له نورو وینئ هغه ټول حقیقت نه دي. کېدی شي د چا د مسکا تر شا هره شپه اوښکې وي. هغه څوک چې تاسو یې تل تحسین کوئ، کېدی شي خپله د شکست احساس کوي. نو بیا ځان د نورو له نیمایي تصویر سره مه مقایسه کوه. څلورم چې باید وکړئ هغه دا ده چې په خپل ځان تمرکز وکړئ. یوه کتابچه راواخله او پکې ولیکئ په رښتیا تاسو له ژوند نه څه غواړئ. نه هغه څه چې نور لري، نه هغه څه چې ټولنه وایي، هغه څه چې د زړه له تله یې هیله لرئ.
کله چې مو هدف وپېژنئ بیا د نورو مسیر درته جذاب نه وي. او پنځمه حل لاره ځان مو وبښئ د هغه ټولو احساساتو لپاره چې باعث د دې شوي وو چې ځان ته په ټیټ نظر وګورئ، د هغو ټولو وختونو لپاره چې ویلي مو زه کافي نه یم. ته انسان یې، حق لرې اشتباه وکړې، حق لرې ستړی شي، حق لرې وروسته ورسیږي. مهمه دا ده چې اوس هم ادامه ورکړې. اوس راځه له هر څه نه فاصله ونیسه او په هغه څه فکر وکړه چې کولای شي د هغه لپاره شکر ادا کړي. د هغو سترګو لپاره چې تر اوسه نړۍ ویني، د هغو پښو لپاره چې تاسو پر مخ وړي، د هغه زړه لپاره چې تر اوسه بې وقفې تپیږي. یو ورځ به همدا ډول چې د وروسته پاتې کېدو احساس کوئ وایاست به چې هغه ټولې سختي وي، هغه ټول دردونه د مسیر یوه برخه وه، لپاره د دې چې قوي شي او عمیق درک وکړئ او خپل واقعي ځان پیدا کړئ. نو بیا سر له ننه ځان سره دا وعده وکړئ چې د مقایسې پر ځای رشد وکړئ، د بخل پر ځای الهام واخلئ، د ملامتولو پر ځای منندوی اوسئ. او په یاد ولره ژوند یوه مسابقه نه ده بلکې یو سفر دی او د هر چا سفر ښکلی دی ځکه فقط خپله کولی شي هغه مسیر مخته یوسي. نو بیا سر له ننه له یو نوي نفر سره رقابت وکړه. خپله پرون ورځ دی، همدا کافي ده.